السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اسمت الله مال اسلامي چینل څخه در سره خبرې کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې تاسو به د صحت په جامو پټ وئ. دوستانو نن مو موضوع ده د فیسبوک یا انټرنیټ په باره کې ده. موږ تاسو څنګه په انټرنیټ کې فعالیت لرو، څه رقم انټرنیټ کاروو، په کومه طریقه موږ تاسو کولی شو چې په انټرنیټ نه ګټه واخلو، په کومه طریقه موږ تاسو کولی شو چې په انټرنیټ سره د یو چا سره وغږیږو، په کومه طریقه موږ تاسو په انټرنیټ کې خلاص او آزاد فعالیت کوو. دوستانو نن مې د دې په باره کې یوه ویډیو درته آماده کړې ده. خدای دې وکړي چې تاسو دا ویډیو خوښه شي. دوستانو کله چې فیسبوک یا انټرنیټ بازار ته ووتلو، په هغو وخت کې د امریکا یوې شبکې FTM لخوا په فیسبوک باندې یو بندیز ولګول سو. هغه بندیز ولو چې خلک مثلا هویت نه تایید شوی په فیسبوک کې په فعالیت نشي کولی. خو فیسبوک هغه ورسره ونه منله، ځکه په هغو وخت کې چې فیسبوک دنیا ته راووت، بازار ته راووت، په هغو وخت کې فیسبوک ډېر کم بازدید کننده درلودل، یعنې ډېر کم خلکو کارولو، ډېر خلک ورسره اشنا نه ول. په دې خاطر فیسبوک نو دغه شرط قبول نه کړو. کله چې فیسبوک دغه شرط قبول نه کړو نو د FTM لخوا بندیز پې ولګول سو چې فیسبوک به مثلا لوی تجارت، لوی بازارو کې هیڅ کار او هیڅ استفاده نشي ځینې کولی. نو په دې وخت کې فیسبوک له خپل ځانه څخه ډېره ګټه واخیسته. په هغو وخت کې چې دا بندیز پې ولګولو نو فیسبوک داسې یو کار وکړلو چې هغه بندیز په خاطر یې مثلا کوم شي ته ده ته کوم ضرر ونه رسېدو، ده په هغو رقم لکه څه رقم یې چې جوړ کړی، څه رقم یې خاص په هغو رقم یې فعالیت وکړو. ویډیو نه غټوو. نن مو د دې په باره کې ویډیو درته جوړه کړې ده چې موږ تاسو څنګه له مسنجر نه کار اخلو، یعنې څه رقم موږ تاسې په مسنجر کې خلک په عذابوي. دوستانو کله چې تاسې خلک په مسنجر کې په عذابوي یا تاسو په هغو کې کار کوئ یا تاسو له فیسبوک څخه ګټه اخلئ یا تاسو په فیسبوک کې یو داسې کار کوئ چې تاسو هغو ته ډېره اړتیا لرئ، خو ځینې دوستان یا ځینې ملګري مو نه پرېږدي، په مسنجر کې هی زنګونه درته وایي، له هغو زنګونو له لاسه تاسو نشئ کولی چې په فیسبوک کې کار وکړئ. نو تاسو ته مې د دې په باره کې نن ویډیو آماده کړې ده چې تاسې به هم په فیسبوک کې کار کولی شئ او هم به هغو دوستانو ته چې تاسې ته زنګ وایي یا تاسو مزاحمت کوي، تاسو ته مزاحمت کوي، هغو ته به تاسې نه آنلاین معلومیږي، یعنې تاسو به هغو ته خلاص نه معلومیږي. د دې په باره کې چې تاسو څنګه وکولی شئ چې په مسنجر کې هم کار وکړئ او هم آنلاین او هم دوستانو ته خلاص یا آنلاین معلوم نشي. دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. که تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، په زنګوله باندې هم کلیک وکړئ، زموږ هره نوې تازه ویډیو ته تاسو پورې در ورسیږي. دوستانو کله چې تاسې غوښتل انټرنیټ استفاده کوئ، انټرنیټ کار کړئ، خو یا دوستانو یا خپلوانو یا ملګریو تاسې نه پرېښودئ، زنګونه یې درته ویل، زنګونه یې درته ویل او تاسې نه سوای کولی چې جواب ورکړئ، نو دغه ویډیو تر اخره وګورئ. انشاءالله په دغو طریقه سره تاسې وکولی شئ چې تاسې ته هېڅوک زنګ ونشي ویلی او تاسو به هم خپل کار چې کوم کار په انټرنیټ کې کوئ یا په فیسبوک کې یا په مسنجر کې تاسې به یې کولی شئ. فقط تاسې به خلاص یي، انټرنیټ به هم کار کوي، خو تاسې به هغو نفر ته چې تاسې ته زنګ وایي یا تاسو مزاحمت کوي هېڅکله به هغو ته خلاص معلوم نه شئ. دوستانو زه ویډیو ته کله چې تاسو اول به ولاړ شئ ګوشي صفحې ته، کله چې تاسو د ګوشي صفحه خلاصه کړله نو تاسې به د ګوشي کې د خپله ګوشي کې مسنجر پیدا کړئ. دوستانو زما مسنجر دغه ده. کله مو چې مسنجر پیدا کړو کلیک په مسنجر وکړئ.
کله چې کلیک په مسنجر کې وکړو نو تاسو ته به مسنجر دا کوم ملګري چې دي دا به درته راخلاص کړي. دوستانو کله چې تاسو دا ملګري راخلاص کړو او تاسو دا رقم ملګرو نه په تنګ وایي زنګ درته وایلو یا ډېر زنګونه درته ویل تاسو نه سوای کولی چې هغو ته جواب ورکړئ. تاسو هغو ته دا رقم خلاص معلومي. دوستانو دا شین علامت ویني تاسو دا رقم ورته معلومي نه ځکه هغه زنګ درته وایي چې دا سړی خلاص ده. نو تاسو به وکولی شئ چې هغه دغه شنه علامه یې بنده کړي او تاسو هغو ته خلاص معلوم نه سئ. نو هغه تاسو کله وګورئ تاسو به دا رقم یې بند به یعنې بند به ورته معلوم سئ، خو تاسو به دلته خلاص یې، تاسو به خپل کار کې کوئ، دا رقم به نه ورته معلومي. نو دوستانو دغه سر کې وینئ دغه کله چې مسنجر خلاص کړو د خپل مسنجر په دا سر کې د خپل عکس باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په خپل عکس باندې کلیک وکړو نو د مسنجر تنظیمات درته راواوښتل. کله چې د مسنجر تنظیمات ته راواوښتو دوستانو دغه حالتي وضعیت ته به راسئ، دغو ته به راسئ، دغه شین علامت وینئ دوستان دغو ته. کله چې تاسو دغو ته راغلی په دغو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو دوستانو دغه اوفر یعنې دغه به بند کړئ. دوستانو دغه به خاموشه کړئ. دا رقم دا وینئ دوستانو اوس دلته خاموش سو. تاسو انټرنیټ هم خلاص ده، وینئ زما انټرنیټ هم دا خلاص ده. دوستانو زما انټرنیټ هم خلاص ده، خو وینئ دغه د انټرنیټ مې خلاص ده، خو زه مې دلته بند کړو دا ځای ځکه ناسي څوک زنګ نشي راته ویلی. فقط زه خپل پیام هم کولی شم، هر چا ته زنګ هم ویلی شم ویلی، خو هغو ته نه معلومېږم چې زه خلاص یم، یعنې دغه علامت یې خاموش شوه. تاسو به بېرته له دې جې ووځئ دوستانو. ګورئ اوس زما کوم ملګري چې دې واخله دلته خلاص راته معلومېدل، اوس هغو ته زه هم خلاص نه معلومېږم، هغه هم خلاص نه راته معلومېږي. ورته وګورئ دوستانو وینئ هغه بند شول ټول. هغه ملګري چې کوم خلاص راته معلومېدو هغه اوس ماته نه معلومېږي. نو تاسو دغه طریقه وکړئ دوستانو، انشاءالله تاسو ته بیا څوک مزاحمت ونه کړي او د تاسو به په عذاب نه کړئ. نو ویډیو زموږ نننۍ ویډیو هم دومره وه. خدای دې وکړي زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي. تا بلې ویډیو